کوم آیاتو چې د لومړي ځل لپاره په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل سو او په کوم ځای کې نازل سو لومړي ځل لپاره کوم ماشوم په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ حضرت بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها د چا لور وه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو زوی نوم وه سړی مې ورور خیر ساتي ښه ده خیراتي ده زه موږ داسې خپرونه داسې یوه پوښتنه کوو او که چیرې مو سم جواب ورکړه یو ډالۍ درکړو پوښتنه به دیني وي انشاءالله تاسو به یې جواب کړی سئ نو پوښتنه داسې ده چې هغه کوم آیاتو چې د لومړي ځل لپاره په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل سو او په کوم ځای کې نازل سو بسم الله الرحمن الرحیم هغه چې اول لومړي ځل لپاره په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه کوم آیات نازل شو د هغه نوم اقرا وه چې اقرا باسم ربک الذي خلق په غار حرا کې نازل شوی صورت پنځه لومړي آیاتونه ډېر ښه او دا په غار حرا کې نازل سو بل سوال هم وکړم که نه سخت خو به نه و ښه یو بل سوال به وکړم هغه سوال به دا وي چې لومړي ځل لپاره کوم ماشوم په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ لومړي ځل باندې حضرت علي رضی الله عنه ماشاءالله صحیح جواب ورکړ زه به دلته یوه ډالۍ ورکړم ډالۍ به د سیرت نبي کتاب وي چې ډېره یوه ښکلی په زړه پورې ډالۍ ده دا تاسو ډالۍ سره ډېره زیاته مننه خیر السلام علیکم وروره جوړ یې خیر ښه ده کورنۍ ښه ده څه شي کار کوي وروره که نوم هم راووایي او څه کار کوئ نوم مې احمد ده او اوس مهال د کورس کې زده کوونکی یم دیني پوښتنو ته جواب ورکولی سي انشاءالله او انشاءالله ورکوم ښه زموږ پوښتنه داسې ده حضرت بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها د چا لور وه بیبي عایشه د حضرت ابوبکر صدیق ماشاءالله او یو بل پوښتنه داسې ده چې حضرت ابوبکر صدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څه اړیکه درلوده یعنې څه کېده د هغه خسر او نږدې دوست و ډېر ښه ماشاءالله د جواب سم ورکړه دا د تاسو ډالۍ ده او دا ډالۍ سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سپېڅلی سیرت ده انشاءالله چې دا مطالعه کې لا به معلومات زیات شي ډېره زیاته مننه خیر السلام علیکم وروره ستړی مه شې جوړ یې خیر یې چی شي کار کې څه مصروفیت لرې کار نه کوم مصروفیت مې کورس وایم د حساب ماشاءالله څوم سیم کې اتم څنګه په دیني زده کړو کې څنګه معلومات لرې زه به ډېر یو اسانه پوښتنه وکړم هغه پوښتنه به داسې چې لومړنی پیغمبر څوک و آدم علیه السلام او وروستی پیغمبر څوک پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو زوی نوم واخله د قاسم ماشاءالله دا صحیح جواب ورکړ تاسو دا د سیرت نبی صلی الله علیه وسلم سپېڅلی کتاب ده دا تاسو مطالعه کوئ لا معلومات زیات شي ډېره زیاته مننه خیر خدای په امان تاسو دا ووایئ چې عشره مبشره هغه صحابه چې په ژوند کې یعنې په دنیا کې په هغو باندې جنت زیری شوی هغه څو نفره دي لومړی غذا په اسلام کې اوسوله غذا هغه کومه غذا وه الیاس د پیغمبر نوم ده که د صحابي نوم ده دا ووایه چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لورګانې څو دانې وې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لومړنۍ مېرمنه څه نومېده